څنګه به وي چې د یو شاولین ماسټر ماشوم چې کوم وي هغه په یو عام سکول کې د عام ماشومانو سره پړهایي دپاره لاړ شي. اخر دغه ماشومانو به سوال وي. د کهاني په شروعات کې موږ ته د لی په نوم یو ماشوم وښیي. دی یو مندر ته راشي او معافي وغواړي. د هغې مین ریزن دا وي چې دی یو داسې کار کول والی چې هغه دپاره د پیله معافي وغوښته. ولې ده چې اوس څه کول هغه د ده دپاره صحیح نه و. دی شاولین ته راننوځي. دی یو ماسټر وي هغه سره مقابله کوي خو په دې کې د ده مخې ته یو بل راشي هغه دی بېدردۍ سره ووایي خو دی غوسار شي او دی دیوال له خپې راپرېږدي راشي په واپسۍ کې یو تا په سینې باندې وارو کې دی اراو کې د دې نه بال یو بل یو دا راشي هغه سره توري خو دی ډېر په دلیرۍ سره د قبل یو دا هم اراو کې د دې نه بعد یو بل یو دا وي هغه ناست وي پوجا ته. دی رده خواته پټ پټ را روان وي خو ردي یو دا د ده د خپو اواز واوري او دی یو کوین غوزار کې یو شیشې نه د ده باندې روشنایي جوړه شي. دی چې کله سترګې کولاوي دا یو دا دی بار غوزار کې یو دا په ده څنګه حمله کوي دی اراوي خو دی رده په خپو کې وښویږي او د یو دا سره ښه کړه ټکر ورکړي یعنې دقه یو دا هم دی اراو کې او دی دغه ځای نه وګټي. د ده د شاولین چې کوم مشر وي هغه درته ووایي چې ته په خپل ټریننګ کې 100% پاس شوې خو د دې نه بعد به ته اوس داسې ځې یو ښار ته په هغې کې به تو سکول وی. ښار کې یو فیملي ده چې د هغې یو لور یو زوی ده او یو یې پلار دی. پلار یې ساینټیسټ دی. دا پلار چې اصل کې کوم ده ګورو چې کوم دی د ده یو ملګری وي. ده په شعر ته دقه ماشوم د ده پسې ولېږي. بل طرف ته د ماشوم چې کوم دی منډه کې ښار ته د تلو دپاره. بل طرف ته موږ ته هغه ښار وښیي په هغې کې د شاولین فایټ وي او دلته کې دا جنۍ چې کومه وي دا د دوی یو مشره وي یعنې دا په دې باندې نظر ساتي چې د دې کسانو کومه غلطي وي دا ورته غلطي ښیي چې ستا دا غلطي ده ته د ځان نه دا غلطي وباسه. ته اصل کې د هغه ساینټیسټ لور وي. بل طرف ته د دې یو ورور وي چې هغه خوراکي وي. هغه هر ټایم د خوراک سره کار وي بل څه کار نه وي. سابته ورځ دقه خوراکي کوي. په کالج کې صرف دوه ملګري وي. د دوی مور مړه وي او د دوی چې کوم پلار وي دا ساینټیسټ وي او دی سابته ورځ دقه ایکسپریمنټ کوي. دی یو ایکسپریمنټ کوي بار دته یو دوه غله ولاړ وي چې ده دی چې کوم ایکسپریمنټ کوي چې دغه ایکسپریمنټ چې کوم دی دا دې موږ پټ کړو. دی د خپل بچو سره په ټلیفون خبرې کوي. دا پلار یې ورته وایي چې ما تاسو دپاره یو ګفت درلېږلی تاسو دقه ډبه کوله کوئ. بل طرف ته د پلار د اپیس نه بار یو کس ولاړ وي او لی چې وي هغه رد کور ته راشي. دا جنۍ چې کومه وي دا لی ته کمره ښیي. بل طرف ته د ډاکوان راننوتي او د دې جنۍ دا پلار یې نیولي. اصل کې د هغه بوکس له راغلی چې کوم بوکس ته خپل لوریانو ته لېږلی دی ورته وایي چې هغه بوکس دې څه کو. دی ورته د څه شي بوکس. دوی ورته ووایي چې تا داسې AI یو چیټ جوړ کړلی. دی ورته چې ما خو داسې څه چیټ نه دی جوړ کړی زه خو د هغې نه یم خبر او زه خو یو عام ساینټیسټ یم چې زه ریسرچ کوم د خوراک په باره کې. او بهرحال دوی د ویډیو وګوري دوی ته پته ولګي چې دی داسې دا بوکس پیک کړی دی او خپل کور ته لېږلی. دا دوه کسان ورته ووایي چې بوس دا خو ډېر اسان کار دی دا خو به موږ ته له ډېر په اسانۍ دا ډیوایس راوړو ولې چې دا زموږ دپاره پټول چې کوم دی دا څه ډېر زیات اسان دي. بل طرف ته د خپل انداز بدل کې او راشي هغه ډیوایس پسې چې کوم ډیوایس د ساینټیسټ خپل کور ته لېږلی. دوی د کور بار ودرېږي. دا یو ورته وایي چې زه اوس دا ډیوایس را پټ کړو. دا بل ورته وایي غرق شوی دا خو واړه دي دوی به سهار سکول له ضرور ځي چې دوی سکول له لاړ شي موږ به ترېنه دا ډیوایس را پټ کړو. بل طرف ته دا جنۍ چې کوم دا لی ته کمرې ته راولي. لی چې شاولین دا فایټ ویني دی د فایټ ته ډېر آریان شي. دی ردي سره پریکټس شروع کړي ولې چې دی په خپله هم یو فایټر وي. بل طرف ته د جنۍ دا رور چې کوم دی ګیم کوي او د دوی هلک ورسره راشي دی ورسره هم په ګیم باندې کښېني لګیا دا جنۍ چې دا ډبه کولاو کې په دې کې یو معمولي غونته پنډا وي. دې جنۍ ته دا پته نه وي چې دا یو عام پنډا نه دی. د دې پنډا په چکر کې خو ردې پلار دې ظالمانو نیولی وي. دا جنۍ چې کله دا په ټیبل کښېني یو بټن ووایي نو دا پنډا ورته وایي چې پاسورډ. دا جنۍ ورته وایي چې پاسورډ. د دې په انجانه کې د دې چې کوم کیورډ وي هغه پاسورډ وي او هغه د قصیډ شي. دا جنۍ چې دا کولاو کې چې دا وګوري په دې کې د دې د مور او پلار یادونه وي. بل طرف ته سهار شي د سکول له روان وي. دا ډاکوان چې کوم له دا نظاره وګوري چې راشه هغه د خو سکول له روان دي ور دې ډاکو ته د جنۍ په دې بیګ باندې نظر شي هغې ته اخته کې چین لګېدلی وي پنډا. نو وایي چې دا خو د دې جنۍ سره دی راځه چې دا د جنۍ نه دا په اسانۍ والو. دا یو ورته چې لږ صبر وکړه دا به دې والو. بل طرف ته دوی د هغه خپل ملګرو سره خبرې کوي. دا ډاکو راشي د دې جنۍ نه دا پنډا وتښتوي او بل طرف ته دا لی چې کله دا ویني لی ورپسې ورمنډه لی د مدد کولو دپاره دا پینګ هم راشي. دوی دواړه دا چور ښه سم وټاکئ خو چور د هغې نه بعد هم نه سودراویږي. دی بیا هم د دې پینګ نه دا پنډا واخلي او تختی خو په دې کې دا څلور وړه ملګري دی راټینګ کې او د کچرې په ډرم کې دننه بند کړي. د چړای نه ولدي کور کې کته وغورځول. بیا د لی په کلاس کې د شاولین یو ماشوم دا ټول ویني. دا ټول ډېر زیات خوشحاله شي. دې کې د دوی عجیبه تپوسونه کوي یعنې دا تپوس دې کوي چې ته واده کولی شې.
جنې وته کوته واده کولای شي زما سره وکړه دا بل وته چې ته کمپو څنګه کوي یعنې دوی ته ډېر الټه سیده سوالونه کوي د دې ماشوم مذاق وړوي خو د علي دا ټول خاموشه کوي علي ورته وایي چې د میدان کې به تاسو پته ولګي دا کوچ ورته وایي چې په روانه میاشت کې ستاسو سخت ټریننګ دی یعنې تاسو به په دې ټریننګ کې ځان پاس کوئ لی چې پکې کم وي دا واړه یو پیر تاو شوي او لی پکې دوه ځله تاو شوي بیا دا ټول ډپسونه لګوي لی پکې تقریبا 100 کراس کې او دا نور چې وي دا اوده وي یعنې دوی نشي کولی اخر کې خو ته علي چې دی دا ډپسونه په یو لاس باندې اوم ولګوي او دا ټول ورته سم اریان وي چې دا څنګه شی دی دا ټول ډېر زیات خوشحاله شي د لي نه بیا پکې د جمپونه وخی لی خو پکې ډېر په اسانۍ جمپونه وخی خو دا نور د لی په شان جمپونه نشي وهلی یعنې ټول راغورځېږي بل طرف ته ساینټیسټان چې کوم وي هغه د غلو رانیولی وي او د ګولف چې کوم سټیک وي په هغې باندې یری یعنې موږ دنه دا تمبو د شپې د غله راشي او د دوی د کور ته ور واوړي خو د دې ماشوم په دو نظر شي دی شاته د بال د شاته پټ شي دی دا ډاکوان یری خو د ډاکوانو په د ډېر زر نظر شي دا ډاکوان د ده سره په پایټ ورشي خو ده په څه طریقې سره یو پینډه راوالي او وتښتي دا جنۍ چې کله راشي او دې رور سره د علي ورته وایي چې غله راغلي خو ردي په دې ماشوم باندې یقین نه وي دې نه بعد موږ ګورو چې د دې غلو په خوله کې بالونه ورکړي یعنې دوی دا پینډه په ځای غلط پینډه راوړی او ردو چې دا کوم مشر وي دی په دوی باندې ګولف کوي دوی ته وایي چې دا ستاسو سزا ده دی د ګولډ سټیک راواخلي او ردو د دې خولې نه دا ګیندونه وخي یعنې که تاسو صحیح پینډه راوړی نو دا به ستاسو سزا وس نه وه خو خیر دی دا ګیندونه ووایي او دوی لا یو چانس بل ورکوي کو دې پیل له تاسو ناکامه شوئ خو بیا یو نه پرېږدم دوی ورته وایي چې موږ باندې ناکامه کېږو د دې نه بعد په سکول کې کمپټیشن وي او دا غله راغلي دوی اختر نقلي لګولي او دوی د هم د دې ماشومانو سره ناست د دې لی په دوی باندې نظر شي دې ته پته ولګي چې دا څه ګډوډ دی ولې چې دوی عجیبه عجیبه روپونه بدلوي بل طرف ته لی چې کوم وي هغه پکې دا یو ملګری وي دی چیلنج کوي چې راشه ته زما سره پایټ وکړه او دا غله وایي چې دا خو صحیح ټیم دی د دې پینډه د پټولو دا لی د خپل بل مد مقابل سره په پایټ باندې ورځي دا ټول راشي د تماشې دپاره دا غله وایي چې یاره دا زموږ سره ښه موقع ده تو دا چینج ته دی بستې نه لرې کوي بل طرف ته ردو دا یخته وغورځېږي او لی د هغه بل سره په پایټ باندې ورغلی وي دوی دواړه پاخه په دمادم پایټ باندې لګیا وي خیره کې دا دواړه دا فیصله وکړي چې موږ یو بل نه وهو او دا مقابله چې کوموي دا ټای شي دوی چې شاته وګوري د دوی په هغه غلو باندې نظر شي او دوی په دې غلو باندې ورشي خو دې ځای کې دوی یو جنۍ چوته کې نږدې څوک راغی دا جنۍ به موږ مړه کړو او دوی دغه پنډه واخلي او وتښتي بل طرف ته د پرنسپل په موجودۍ کې دا جنۍ پولیسو ته ټوله قصه وکړي خو دلته دا ماشوم چې کوم دی ډېر زیات خفه وي دی وایي که ما چېرته د خپل ملګري ته د پایټ نه ویلی نو دا پنډه به نه ورک شوی دا جنۍ په د خپل بیګ سره خوا کې ناسته وه بل طرف ته د غلو ته دا پنډه میلاو شو خو په دې باندې یو پاسورډ لګېدلی وي دوی ډېر زیات کوشش وکړي خو دا پاسورډ دوی نشي هیک کولی دوی پسې عجیبه عجیبه هیکران راولي چې دوی دا پاسورډ هیک کړي خو دا پاسورډ څوک هم نشي هیک کولی ولې چې په دې باندې دا جنۍ پاسورډ لګېدلی وي دوی ډېر زیات پریشانه شي چې آخر دا پاسورډ به موږ څنګه هیک کوو بل طرف ته دوی چې چا سره ډیل کړی وي کس ورته په مخه میسیجونه کوي دلته کې د دې جنۍ دا پلار چې کوم وي د ده دا موبایل د غله راوالي او د جنۍ ته میسیج وکړي چې بچیا زه کور ته را روان یم جنۍ ته خو پته نه وي چې زما پلار داسې غلو نیولی دی بل طرف ته د دې جنۍ جنمدین وي او د دې دا ملګري د دې دپاره توپې اخلي د جنۍ ته میسیج میلاو شي چې بچیا زه ستا پلار یم او زه د کور نه بهر راغلی یم دا چې څنګه د کوره بهر راوځي یو دوه غله راشي او دا هغې وین ته ور واچوي او وتښتئ دا لږ پسې ورمنډه کې خو دوی ته دا جنۍ وتښتئ دوی پسې په سیکلو باندې کښېني دواړه او په ګودام ته لاړ شي چې کم کې د دې جنۍ پلار و دلته کې پسې دا موټا هم راغلی وي دلته کې دا ډیلر ډېر زیات غوسه وي چې ماله دا پین ډرایو پکار دی تا د ماله د وسه پورې د دې پاسورډ هیک نه کړو دی ورته وایي چې دا پاسورډ به موږ تاله هیک کوو ولې چې موږ دا سړي لور راوستې ده دوی له دې نه تپوس وکړئ چې د دې شي پاسورډ څه دی دا لین ورته وایي د څه شي پاسورډ دا چې څنګه دا لفظ ووایي او دا پاسورډ په خپله دا کمپیوټر کولاو شي بل طرف ته هغه دوه غله چې کوم وي هغه د ګودام نه بهر وي او دا ماشومان راشي د دواړه غله وچقوي یعنې سمې چاپې کوي په دې کې یو بل غل وي هغه لږ خطرناک ډاکو ګنجا غونته وي او دا دواړه د دې ګنجا سره په پایټ باندې ورشي خو هغه هم ځان له کمپو ماسټر وي هغه سره دوی په پایټ ورغلی خو دوی د مقابله نشي کولی بل طرف ته دا موټا راشي او د دې جنۍ دا پلار چې کوم وي دا کولاو کې او خپل دا ملګري کولاو کې بل طرف ته ماشوم هم دننه راشي او دوی په پایټ ورشي دلته کې دا غل دا بریکیس راوالي او د غځای نه تښتي
خو دا ټول پسې مخې ته راشي او دی راټینګ او خسه مې وټکوي. بل طرف ته دا لی او دا دواړه ملګري راشي او دا ګنجا ښه ټیټ وټکوي، ولې چې یوازې دوی د ګنجا سره مقابله نشي کولی. دې کې پولیسان هم راشي. ټول غونډاګان ونیسي. دې نه بعد پرنسپل لی او یو له دواړو له انعام